أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په دې ویډیو کې به په مایکروسافټ اکسل کې په همینو کې به د ایډیټینګ بخش ووایو. راځئ چې دا درس شروع کړو. اول موږ سره ده په ایډیټینګ کې اټو سم. په دغه ځای کې موږ دغه څه د خلکو معاش را سره ده. موږ وغواړو دغه ټولې پیسې چې ده چې دغو ته یې ورکومه، زه دغه واړه جمع کړم. ما ته معلوم چې زما نه 100 روپۍ ځي په دغو ورځو کې، نو یا 100 روپۍ زه برابر یې کړم چې دغو ته. نو راځو موږ به د سیل په اخري په لاندې ځای کې کلیک کوو، په اټو سم باندې به کلیک کوو، انټر چې وښو. وګوره دومره پیسې په موږ راځي، دومره پیسې موږ باید تیارې کړو. بیا که غواړئ تاسې دغه اټو سم خو دغه د جمع کار کوو، لکه مثلا تاسو ته دغه جمع کوي، دې باندې کلیک کوو انټر. وګوره موږ ته دا جمع کړي. که موږ اوس غواړو لکه مثلا موږ نه غواړو، موږ یې فارموله غواړو استعمال کوو، نو هغه به څنګه کولی شو؟ هغه به داسې کولی شو مساوي قوس خلاص. نه دلته به تاسې مساوي پسې سم لیکئ، قوس خلاص کوم ځای تاسو ته جمع کړي هغه به داسې لیکټوئ، قوس بند. همیشه به تاسې قوس بندوئ. انټر. موږ ته دې جمع کړه، موږ ته جمع راویسته. دا یوه فرموله. او بل موږ سره ده په اټو سم کې ایوریج. زه اوس غواړم زه د دغې اوسط پیدا کوم. ما خو دغه روپۍ چې ده لکه فکر وکړئ دغه 2 ورځو کې تاسې دومره روپۍ ګټلې دي. نو ته اوس غواړې که چې دا ما په ورځ کې یو څومره روپۍ ګټلې، تا به 2 ورځې کار کړی 100 روپۍ دې ګټلې دي. ته اوس معلوموې چې ما په ورځ کې څو کار کړی ده، ته اوسط معلوموې. نو ته به راځې دلته به اول به فرموله کار وکړو، بیا هم کولی شو مساوي ایوریج قوس خلاص کوم ځای ته د ایوریج پیدا کړي، نو ته به هغه ځای سلیکټوې. همیشه به تاسې قوس بندوئ، قوس بند، انټر. داسې شو، دی اوسط شو. نو دغه اوسط چې باسي اول ټول جمع کوي، بیا هغې نه وروسته لکه موږ 2 ورځې کار کړی په 2 تقسیموي. دا یوه فرموله. که غواړئ تاسې دلته راسئ په دغه ځای کې تاسې کلیک هم وکئ، دلته راسئ، دلته په ایوریج باندې کلیک کئ، انټر. دلته هم ورته اوسط پیدا کړه. دا ول موږ سره ایوریج. او بل کاونټ نمبرز. په دغه ځای کې ما سره نمبرونه دي، زه نه پوهېږم چې ما سره څو نمبره دي. ما ته دغه حساب کړه. دلته به راسئ، دلته به ته کلیک کوې، په ټوټل راکې کاونټ نمبر، انټر. ته عمره ما ته سلیکټ کړي ول، دا یې وکړل. که چېرې زه غواړم ما دغه ټول وکړمه، نو زه به راځم دلته به دغه ځکه چې دغه وکړل، ځکه چې دغه سل کې دغه بلینک سیل راغلی ده. که چېرې موږ هغه ته ډیلیټه کړو، اوس راسم کلیک وکړو کاونټ نمبر. وګوره 14 نمبرونه موږ سره دي، موږ ته دلته ولیکل. بیا که تاسې دلته هغلته لاړم نه شئ، تاسې دا سلیکټ کړئ، دلته تاسې هغه ته راسئ، دلته سټیټس بار ته دلته تا دا هم ښیي، جمع تاسو ته هم ښیي، کاونټ نمبر او ایوریج هم تاسو ته ښیي. دا ول موږ سره کاونټ نمبرز. او بل ماکس. په دغه ځای کې ما سره د دغو د اولې میاشتې سلاري ده، د احمد، د ولید او د اخره پورې. زه اوس غواړم پیدا کړم چې له ما نه څوک ډېرې پیسې اخلي، چا ته ډېر معاش ورکوم. نو زه به راځم په دې سیل په ټوټل را کې به کلیک کوم، ماکس، انټر. وګوره موږ ته ښیي. که غواړئ تاسې فرموله استعمال کړئ، نو تاسې به لیکئ ایکوال ماکس قوس خلاص کوم ځای کې تاته ما غټ نمبر پیدا کړي، قوس بند، انټر. او بل مین. زه اوس پیدا کوم په دې ځای کې خو ما دغه پیدا کړ. زه اوس د 10 کالو سلاري کې غواړم پیدا کړم چې چا کمې روپۍ رانه وړې وي، کمې روپۍ چاته مې ډېرې ورکړي. نو زه به په مین باندې کلیک کوم، انټر. مین شو. او د مین
مین فرمولا هم دا ده equal main قوس خلاص. دلته به راسو دا جبه سلیکت کړو house بند انټر. دا ده د ماکس او د مین کار. او بل کلیر اوس تاسو ته په ایډیټینګ کې تاسو ته څه شي وسپا کړي. نو اوس به تاسو راځئ کلیر آل ټول دې ماته پاک دي ټول یو واري کلیر فارمات دغه جیته موږ دغه جیته فارمات ورکړی ده. زه غواړم دغه فارمات دې ما نه ده پکار پاک دې کړي کلیر فارمات نه عددونه پاسورډ فارمات یې تر ریموف کړو. بیا تاسو غواړئ کانټینټس کمنټس چا ورکړی غواړئ هغه پکې ریموف کړئ هایپرلینک راوستلی وي. که چیرې تاسې په موږ دلته راسو په دغه ځای کې موږ فارمات هم ورکړی او چا کمنټ هم پکې ورکړی. که چیرې موږ په کمنټ باندې کلیک کوو نو فارمات یې نه ریموف کوي تنها به کمنټ ریموف کوي. خو که چیرې موږ کلیر آل باندې کلیک کوو کمنټ ایډیټ داسې کې راوستلی فارمات کانټینټ هایپرلینک ټول له منځه بیایي. اوس سورټ and filter اوس به راسو اوس به موږ دا منظم کړو دغه خپله سورټ دا د منظمولو معنا ورکوي. سورټ ماته یې منظم که سورټ A to Z په دغه ځای کې ماته نمبرونه ولیکه له ما نه له A نه شروع کړه احمد بلال داسې د کته راسي لکه A نه دې تر ځای ته پورې لاړ سي. نو زه به راځم دلته به کلیک کوم سورټ A to Z وګوره احمد عابد A لري ځکه اول سو احمد هم A لري ځکه دوم سو دریم احمد B بلال تاسې موږ اوس A په ځای هغه که منظم که اوس موږ غواړو Z to A کو هر چا چې اخري لتر د ABC وي هغه دې ماته اول راولي Z to A W اولنۍ سوه ځکه چې اخرنۍ تورې ته نږدې ده له دې نه لکه که چیرې موږ دلته اوس هغه ولیکو لکه تاسې وای ولیکئ کولی شئ دغه هم وکړئ لکه مثالا بیا جلانه کولی شو دغه منظم کړو A to Z او Z to A. موږ اوس کولی شو په دا خو موږ په دې په ABC باندې عملي کړه. اوس زه غواړم چې څوک له ما نه چې ډېرې پیسې اخلي هغه دې اول راسي. نو تاسې بیا کولی شئ په دغه په نمبرو هم تاسې وکړئ لکه غواړئ تاسې ABC راولئ همداسې چې هر چا اول کې وي لکه بیا کولی شئ دغه وکئ. اوس زه غواړم زه دغه نمبرونه ماته دې منظم کړي. اوس زه ورته وایم ماته د لارجسټ سمالسټ کې اوس ما نه پوښتنه کوي که چیرې زه خو دغه کمه ګډوډ کمه خو نومونه خو پاتې کېږي آیا ته غواړې دغه نومونه مو سره لاړ سي سورټ سمالسټ ټو لارجسټ سمالسټ وګوره 220 ټول نه غټ نمبر ده موږ اول یې کړه دا و د دې کار موږ کولی شو لکه مثالا په نمبرو یې هم وکړو لکه مثالا موږ غواړو ګوره چې هر چا ډېره معاش وړې وي ډېرې پیسې ورکوم نو زه به راځم لارجسټ سمال وکړم. اوس زه پیدا کوم چې څوک ما نه کمې پیسې اخلي چاته کمې روپۍ ورکوم سمالسټ ټو لارجسټ باندې به کلیک کوئ بیا به پوښتنه کوي سورټ وړکه اتیا نمبر ده اتیا یې که دا دې سورټ کار ده تاسې غواړئ دا منظم کړئ. تاسې لکه مثالا غواړئ اول دې راسي چې چا ډېر معاش رانه اخلي ډېر کار یې کړی بیا د سورټ لار نه کولی شئ. او کاسټوم سیټ ته اوس په خپله دغه کاسټوم منظموي تا ته کوم کالم تا ته منظم کړي کوم کالم دې تا په کار ده نو زه به ورته راسم ما ته دې د کالم نیم دا خو بي کالم ده ما ته دغه منظم کړي A to Z ده لکه Z to A اول دې چا سي زه وي هغه دې اول راسي A ته دې اخر ته دې لاړ سي وګوره A اخر ته راغله W دلته راغله دا خو بیا د کسټوم نه کولی شو موږ دا خپله کسټوم کړو. او بل ما ته د اوس کوم کالم د تا بل درته منظم کړي زه به ورته وایم ما ته د دغه کالم منظم کړي په څه شي تا ته منظم کړي سمالسټ ټو لارجسټ که لارجسټ ټو سمالسټ نو زه به ورته ووایم ما ته د منظم کړي سمالسټ ټو لارجسټ اوکې ګوره سمالسټ ټو لارجسټ سو دا ول موږ سره کاسټوم سورټ او بل موږ سره ده فلټر که موږ غواړو
دغه فلټر ته ریموف کوو دغه چې ته یو فلټر راولو بیا د فلټر لار نه هم موږ کولی شو دغه سورت منظم یې کړو لکه smallest to largest largest smallest ګوره لکه مثلا زه غواړم دغه largest وي ګوره 15 largest وو او بل موږ سره دلته یو مهم تا ته اوس دغه سلیکټ سوي دي دغه ټول تا ته ښکاره کوي که چیرې زه ورته وایم ما ته دې تنه هغه دې ما ته ښکاره کړي 3 و 4 اوکې هغه 3 و 4 ریموف کړه ما ته دغه نورې ښکاره کړي یا زه لکه مثالا دلته راسمه دلته زه یو بله سیل راولم نو زه ورته وایم رابسم ما ته دې یو هم نه ښکاروي ما ته دې تنه ته به راسه بلینک ما ته دې تنه خالي هغه کې وښیي انټر اوکې ګوره موږ ته خالي وښودله بیا له دې لاره نه کولی چې چېرې بېرته به کلیک پې وکړو نو موږ به بیا سلیکټ آل اوکې وګوره بلینک هم ښیي دغه نور موږ ته هم ښیي لکه دا ریموف کوي نه یا ډیلیټ تنه تاسو ته هایډ کوي دا ولې موږ سره فلټر کلیر فلټر لکه موږ فلټر خو راوسته اوس یې کلیر کوو لکه مثلا په دغه چې کې موږ دغه سیل هلته هغه کړې ده شو کړې ده که چېرې موږ دا اوس هایډ کړو لکه مثال موږ ته دې نه ښکاروي نو موږ اوس که راسو کلیر بېرته راغله غږ فلټر چې موږ راوستلی چې موږ ته دې دغه سیل نه ښیي موږ هغه بېرته تر ریموف کړو دغه سیل بېرته راغله دا ولې موږ سره سورټ اینډ فلټر او فایند ما نه اوس یو څه شي ورک ده ما نه یو نوم ورک ده زه غواړم ما ته د هغه نوم پیدا کړي نو بیا تاسو د فاین لار نه کولی شئ او د فاین شارټکټ شته کنټرول اف ده بیا د کنټرول اف لار نه هم کولی شئ تاسو ته پیدا کړي ګوره فاینکس ته بېرته راغی ما ته دې راسئ په احمد سیل باندې دې کلیک کړي ما نه احمد ورک ده فاینکس دلته چې ده ځکه ښایي دلته احمد دوه دی همدا د فاین کار ده چې تاسې کولی شئ تاسې یو چې ورک دې غواړئ هغه پیدا کړئ نو تاسې بیا له دې لارې نه کولی شئ لکه مثلا ما ته دې پیدا کړئ تاسې غواړئ تاسو نه جاوید ورک ده تاسې دلته چې راسئ فاینکس یې وښئ تاسې بیا پیدا کوي همدا د فاین کار ده او بل ریپلیس د ریپلیس شارټکټ چې ده شفټ اچ دلته چې تاسې دلته راسئ د کنټرول اچ ته د شارټکټ ده ریپلیس جاوید ما لیکلی ده هغه مانه غلط شوی ده د هغه په ځای د هغه نوم رانه غلط شوی مانه حافظ الله پاتې شوی ریپلیس یې وښی نو تاسو ته به په هغه واړوي او دا هم د ریپلیس کار ده نو تاسې بیا کولی شئ یا په دغه ځای کې موږ نه دلته احمد لیکلی ده موږ نه هغه ورک ته بیا کولی شو کنټرول اچ چې وکړو موږ بیا دلته کولی شو دلته ریپلیس کړو لکه مثلا په دغه ځای کې موږ دغه هغه لیکلی ده دغه موږ متن لیکلی ده ریپلیس وګوره ریپلیس وګوره د هغسې ده موږ څه لیکلی وو حافظ الله ته واوښتو همدا د ریپلیس کار ده که چېرې موږ یو ورډ غلط لیکلی غواړو د هغه په ځای یو بل ولیکو نو موږ د ریپلیس لاره نه کولی شو ګو ټو لکه مثلا تاسې غواړئ چیش ته لاړ شئ بیا له دې لارې نه کولی شئ ریفرنسز ته نوم یې ورته ولیکئ نو بیا تاسې کوئ اوس دغه سپیشل ګو ټو سپیشل تاسو ته په خاصه توګه اوس تاسې غواړئ چیش ته لاړ شئ ما زه لاړ شم ما چې هر ځای کې فارمولا یوز کړې ده ما ته د هغه ته غواړم لاړ شم اوکې ګوره دغو ځایونو کې ما فارمولا یوز کړې ده ماتې سلیکټ کړل اوس ما ته ښکاري چې ما په کوم ځای کې فارمولا یوز کړې ده دا سو د دې کار د ګوټو سپیشل او دلته کې بیا هم تاسو ښیي لکه مثالا تاسو غواړئ چیش ته لاړ شئ ګوره لکه مثال زه غواړم فارمولا ګوره فارمولا دلته بیا تاسو غواړئ لکه مثالا کمنټس ته لاړ شئ که چېرې موږ دلته بیا تاسې کمنټ پکې ورکړی وي نو بیا تاسې کولی شئ هغلته وګورئ لکه مثالا تاسې نه غواړئ دلته راسئ دلته نوی کمنټ په دغه سل کې ورکړو دغه متن ولیکو دلته راسو نو اوس موږ راسو دلته به کمنټس وګوره موږ یې د کمنټ سیل ته راوستو وګوره موږ په دغه سیل کې کلیک کړی ده که چېرې موږ راسو کمنټس باندې کلیک کړو وګوره دې ته راوستلو او بل کامنټس اوسو کنډیشنل فارمټینګ ګوره دغه چې ته موږ کنډیشنل فارمټینګ ورکړی ده موږ یو شرط ورته لګولی
نو موږ یو براسو اوس په دې باندې چې کلیک وکړو کنډیشنل فارمټینګ ته موږ یې دې سیل ته راوستلو. بیا دلته لکه مثالا تاسو غواړئ ډیټا اف والیډ ډیشن کانټاسک هر څه غواړئ تاسو کولی شئ هغه ځای نه لاړ شئ. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او پیدا واخلي. او که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نشي. والسلام.